بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول درسره شریک کړم. مخکې له هغه نه چې تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبدهي جدول درسره شریک کړم، غواړم د هغو سوالونو په ارتباط باندې معلومات شریک کړم کوم چې تاسو راڅخه کړي دي. لومړی راځم هغه هیوادوال چې موږ څخه سوالونه کړي دي، دلته غواړم تاسو سره څه وکړم، ځواب یې کړم. لومړی سر کې دلته زمونږ یو دوست سوال کړی ده، کریم په نامه ده. ویلی دی چې گفته که تقریبا یک سال میشه که من ثبت نام آنلاین کردم مگر امتحانم برای من تاریخ ندادم. خب برادر عزیز، اگر خودتون ثبت نام آنلاین کرده باشه و فرمتون هم در کابل باشه و احتمال زیاد که فعلا نوبدهی کابل که در ماه سنبله است، یعنی اگر براتون فرمتون در کابل باشه حدود 1.5 ماه بعد یا 1 ماه بعد براتون نوبت مشخص میکنم. اگر فرمتون به ولایت ها تبدیل کنی حتما باز براتون زود براتون نوبت چیزی میکنه مشخص میکنه، چون نوبتدهی ولایت ها کی هستن یا کمی زود هستن، زود نوبت براتون میرسه. از کابل کرده دولت ها زود براتون نوبت میرسه. بیادر دیگه ما سوال کرده است، گفته است که در اول میزان 401 ثبت نام کردیم، چه وقت نوبت میدهد؟ خب فعلا نوبتدهی کابل که در ماه سنبله است فقط و فقط که خودتون که تفاوت داره، تقریبا 28 روز یا 29 روز تفاوت داره نوبتدهی کابل همراه کابل. احتمال زیاد که براتون بگیم که اگر در هفته 2 روز یا 3 روز پیش بره بر خودتون که نوبت میرسه، از 2 ماه زیاد نمیشه، از 1 ماه کم نمیشه، یعنی در حدود از 1 ماه گرفته تا 2 ماه حتما براتون نوبت مشخص میکنه. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است به اسم غلام سخی محمدی. گفته است که در ولایت گفته است که سایت ولایت سمنگان چه وقت باز میشه؟ خب سایت سمنگان احتمال زیاد که ما معلومات دریافت کردیم این نزدیک ها بخیر باز میشه، در 2 هفته یا 3 هفته بعد بخیر باز میشه. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است عبدالاحدی. گفته است که بدور گرامی ما با تاریخ 1 بله سال قبل ثبت نام کردیم مگر امتحان برای ما با نوبت ما مشخص نشد یا هم کدام مشکل خانه داره. نه بیادر از فعلا هم میتونه فرم خونه چیزو کنی چک کنی برای حتما تاریخ مشخص کنی، چون فعلا نوبتی کمی پیش رفته است سنبله. خب یو بل موږ سوال کړی دا، ویلي چې د کندهار سیټ کله خلاصیږي؟ د کندهار سیټ هم ډېر نږدې وختونو کې خلاصیږي، داسې 2 هفتې له 3 هفتو په مابین کې به انشاءالله خلاص شي. بیا کولی شئ څوک خپل فرم ته انتقال کړئ یا ثبت نام جدید وکړئ. بیادر ما گفته است که خلیلی گفته است که نوبتدهی کابل به کدام تاریخ رسیده است؟ فعلا نوبتدهی کابل که است به تاریخ 6 سنبله است. 6 سنبله فکر کنیم که 6 سنبله رسیده و و و دیگه یک بیادر دیگه ما هم سوال کرده. گفته است که یو بل ورور زمونږ سوال کړی ده د رحمان په نامه، عبدالرحمن په نامه سوال یې کړی ده. ویلي دی چې د کابل هغه کسان چې آنلاین ثبت نامونه یې کړي دي آنلاین شکل سره دوی دغه نوبتدهي کوم تاریخ ته رسېدلې ده؟ خو وروره فعلا لپاره د کابل دغه نوبتدهي چې ده د تیر کال د سنبلې د میاشتې 8 تاریخ ته رسېدلې ده. بیادر دیگه ما سوال کرده است به اسم اجمل. آنها گفته است که سلام شب بخیر برادر عزیز، چرا ولایت بلخ تاریخیشون به دیگه متوقف شده؟ تقریبا 3 هفته میشه که بسته است. خب البته از ولایت بلخ ما که معلومات داریم هر روز همراه ما لیستاشون شریک میشه، حتما کدوم عوارض تکنیکی پیدا کرده که بسته شده. این عوارض تکنیکی احتمالا 1 هفته یا 1.5 هفته یا 5 روز یا 3 روز البته وقت میکشن، وقت میگیره، البته بعد روز بخیر باز میشن. شاید احتمالا در روز شنبه بخیر باشه و میتونیم مراجعه کنیم. لیست ها که هر شب همراه ما شریک میشه کدوم مشکل نداره، میتونه که هر وقت سایتشون باشه فعالیت با شروع کرد امریتشان باز میتونه که مراجعه کنیم. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است. گفته است که سایت ولایت هلمند چی وقت باز میشه؟ سایت ولایت هلمند احتمال زیاد که براتون بگیم میدونه نزدیک ها بخیر تا 1 ماه البته حتما باز میشه، داخل 1 ماه حتما باز میشه. خب یک دوستای ما سوال کرده است. گفته است که سلام،
گفته است که ما تقریبا به 6 سنبله ثبت نام کردیم مگم تا حالا برای ما تاریخ نداده چی وقت از 6 سنبله تاریخ میته و قیمت پاسپورت 10 ساله چند است. خب البته فعلا نوبدهی کابل که است، نوبدهی کابل به 6 و 5 سنبله رسیده. کسایی که به 6 و 5 سنبله ثبت نام کرده است اونها میتونه فرم حق واجد کنه، چک کنه، ببینم و قیمت پاسپورت 10 ساله دولت ها و کابل فرق میکنه. دولت ها از پاسپورت 10 ساله قیمتشان کش 2700 افغانی است و در کابل که است 2400 افغانی محصول میگیره. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است، گفته است که ما به تاریخ 401 ماه سنبله 26 سنبله ما چیزی که ثبت نام آنلاین کردیم در کابل و چی وقت نوبت ما میرسه اگه فرم خود به هرات تبدیل کنیم یا کدام مشکل برشان ایجاد میشه نوبتشان پس میشه یا برای چیزی میتونم نوبت میرسه. خب اگر به می تاریخ ثبت نام کردی و در کابل به ما فرمیتون حدود یک ماه بعد یک نیم ماه بعد براتون نوبت میرسه در کابل. اگر فرم خود با هرات تبدیل کنی وسط هرات هم باشه و در اون صورت باز براتون در ضرب 2 هفته 1 هفته نوبتتان میرسه، چون که نوبت تقریبا 14 ماه یا 14 ماه پیش البته ثبت نام آنلاین کردی و ما خاطر براتون زود نوبت میرسه و کدام مشکل براتون ایجاد نمیشه. یو بل ورځ زموږ سوال کړی تسل په نامه د ویلې چې د کابل د نوبدهي ولې څنګه زر زر نه راځي، علت یې څه شی ده؟ د کابل چې دا وروره فعلا لپاره علت څو مختلف علتونه لري. یو علت دا ده چې ولایتونو څخه ډېر فرمې جمع ورې شوي دي، هغه کسان چې په ولایتونو کې بایومټریک شوي دي دې فرمې جمع ورې شوي دي د چاپ لپاره، او کابل کې هم دغه د چاپ پروسه چې ده دې دومره ظرفیت نه لري چې دوی د ورځې 10,000 یا 15,000 یا 6,000 10,000 پاسپورټونه سکې چاپ کړي. دوی حد اقل د ورځې شاوخوا 8,000 شاوخوا پاسپورټونه سکې هغه زیات اوسط 8,000 کم اوسط 4,000 3,000 پورې سکې روزانه چاپ کیږي. او خپل کابل کې ډیر کسان غیر حاضرین دي، یعنی د تیر هفتې نه د تیر کال نه نیولې تر اوسه پورې ډیر کسان غیر حاضرین دي. دوی بیا مراجعه کوي، د دوی بایومټریک کیږي، نو په همدې خاطر باندې دوی ته زر نوبت نه ورکول کیږي د کابل البته کسانو ته همدې خاطر کیږي. یو بل کابل چې د عمومي سیر د ټولو ولایتونو کسان دغه څه شي افراد ځکه ثبت نامونه کړي دي او منتظر دي تر څو بایومټریک شي، او بیا که هر کله چې ولایتونه سیټ نه خلاص شي کولای شي خپل ولایت د فرم تبدیل کړي، البته به زر تا نوبت رسیږي. خب این بود جواب سوال هایشون تمامتون. البته کسایی که سوال کرده بودن جوابشان امید دارم دریافت کرده باشه. اگر شما هم راجع به پاسپورت کدام سوال دارید میتونید از ما پرسان که تا ما براتون چیزی کنیم راجع به پاسپورت معلومات بدیم. باز هم کسایی که راجع به پاسپورت مشکل داره میتونه که با تلگرام ما چیزی کنه مراجعه کنید، مکمل معلومات هم چیزی کردیم پست کردیم میتونه ببینیشان. خب اگر باز هم کدام مشکل دارین ما دین روز البته به شکل لیف هم آمدیم تمام مشکلاتتون رو چیزی کردیم حل کردیم، میتونین اینها رو چیزی کنید دنبالشون کنید ببینیشون. هغه هیوادوال چې د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لري کوم وړاندیز لري کولی شي د دې ویډیو لاندې موږ سره خپل کمنټ شریک کړي تر څو موږ سوال ته ځواب ووایو. خب الان میایم راجع به نوبدهی کابل. نن راځو د کابل هغه نوبدهي ته چې تاریخ د 1402 کال د 8مې میاشتې 18 تاریخ ته راغلی ده. فعلا لازم د کابل او د ولایتونو نوبدهي ته هغه جدول دی. فعلا لپاره د کابل نوبدهي چې ده د 1401 کال د 1401 کال د شپږم تاریخ ته رسیدلی ده. کوم کسان چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي په دسمبر په 5 او شپږم باندې دوی کولی شي خپل فرمې د چک کړي د تاریخ مشخص کړی ده، او بیا د کابل هغه تاریخ چې مخکې د یعنې نوبدهي کیږي هغه به ان شاء الله د اقرب د میاشتې د روان د میاشتې د اقرب د میاشتې په 23 او 24 باندې بس شي بیا اپډیټ کیږي، بیا کولی شي بیا فرمې خپل چک کړي وګوري.
خب نوبدهی از ولایت روزگان که است د روزگان ولایت نوبدهی چې د 1402 کال د اتمې میاشتې اول تاریخ کې ده. د بادغیس ولایت چې ده د 1402 کال د 5مې میاشتې دریم تاریخ کې ده. د بامیان ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 18 تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 20 کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 5 تاریخ ده. پروان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 24 کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8مې 11 کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 3مې 18 کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 5مې 26 کې ده. د جوزجان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 23 کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 18 کې ده. او د کندي ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 30 کې ده. او سرپل ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 18 کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 2 تاریخ کې ده. غزني ولایت د 1401 کال د 10مې میاشتې 14 کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 4مې 23 کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې 11 کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې 9 کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 23 کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 25 کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 19 کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 14 کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې 25 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 19 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3مې 15 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 12 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 28 کې ده. هرات ولایت د 1402 کال د 1401 کال د 11مې میاشتې 14 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 40 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 9 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 12 کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول. هغه هیوادوال چې په دغه تاریخونو باندې ثبت نامونه کړي په کابل او ولایتونو کې دوی کولی شي خپل فورمې د چک کې دوی ته تاریخ ورکړی ده. کولی شي فورمې د خپل سکې ودې ګوري دوی ته تاریخ ورکړی ده او کولی شي فورمې د خپل چک کړي. بیا هم که د پاسپورت په ارتباط باندې تاسو کوم سوال لري کوم وړاندیز لري کولی شئ موږ سره هغه خپل معلومات شریک تر څو هغه ستاسو معلومات سوالونو ته جوابونه ورکړم. راجع به پاسپورت هر نوع سوال داره میتونه زیر می ویدیو چیزی کنید کامنت کنید و احتمال این است که در روزهای آینده بخیر سایت هایی که فعلا بسته می باشه در روزهای آینده بخیر احتمال زیاد است که سایت کندوز، سایت پول، تخار، بلخ، پروان، پنجشیر، فراه، فاریاب، جوزجان، بغلان، بادغیس، نیمروز، کندهار، هلمند اینها باشه برای ثبت نام بیومتریک و برای ثبت نام تبدیلی البته تبدیلی فرم. و کسایی که ثبت نام نکرده است میخواد ثبت نام جدید کنه اونها میتونه که در سایت کابل چیزی کنه ثبت نام آنلاین کنه تا زود برایشان نام بده و باز میتونه فرمای خود مولد ها تبدیل کنه. خب تشکر، زنده باشین. برای حمایت از ما تا که ما ویدیوهای بیشتر و خوب براتون تهیه و ترتیب کنیم برای حمایت از ما میتونه که چیزی کنید زیر می ویدیو کامنت کنید و برای حمایت از ما چنل ما را چیزی کنید سابسکرایب کنید تا براتون ویدیوهای خوب براتون تهیه و ترتیب کنیم. د زموږ د حمایت او ملاتړ په خاطر باندې ویډیو د سره لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټ کړئ او اخره کې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ښه او
ښې ویډیوګانې جوړې کړو تر څو ستاسو دغه مشکل د پښتو په اعتبار باندې څه وحل کړو. مننه. کور اباد.